زه نن صبر نه لرم، نشم خونه مباسه څه وخت مې راغونډه باسه خلک دې هڅه وایي تر کله نو چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یوه شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې د ډرامو داستانونه هم داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیریږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو مینوالو، دا اونۍ او دا خپرونه د ماشوم ځورونې پر ضد مبارزه باندې بحث کوو. د نن ورځې په خپرونه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ دپارتمنټ استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي را سره په استودیو کې دی. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلام، ستړي مه شئ. علیکم السلام اکبري صاحب. سلام تاسو ته او سلام ټولو هغو عزتمندو او درنو اوریدونکو ته چې موږ غږ اوري موږ سره په خپرونه کې پاتې. ډیره مننه. اوس راځو په دې باندې به بحث ولرو استاد چې لاغه ماشومان سره چې کله دوی ځورول کیږي یا ځورول شوي وي، دغوی سره موږ په ټولنه کې، کورنۍ کې، په مکتب کې، په ښوونځي کې څنګه برخورد ولرو؟ اول خو باید د دونه وکړم چې هغه ماشوم چې ځورول شوی په کافي اندازه د ګناه احساس کوي. تیری په داسې وایي اما د ګناه احساس هم دی کوي، عذاب وجدان لري. په اول قدم کې باید د عذاب وجدان او د ګناه احساس له منځه لاړ شي. په دویم قدم کې باید د تداوی وشي. په دریم قدم کې باید د امنیت ورکړل شي، یعنی ورته وویل شي بچت بیا نه ځورېږي، دا ورې د څوک تیری نه درباندې کوي، نور موږ سره یې. او په څلورم قدم کې باید په دوامدار ډول لارښوونو سره د ده په شخصیت، د ده په عزت نفس له منځه تللی. کله چې ماشوم باندې جنسي تیری کېږي عزت نفس له منځه ځي او دغه عزت نفس یا سلف اسټیم یا په ځان باور دا بیا د ده په شخصیت په نورو برخو کې په ده اغېز کوي. نو ښه خبردار دی چې دوی په دغه برخه کې تلاش وکړي، هڅه وکړي، کوشش وکړي تر څو د ده عزت نفس او د شخصیت ځینې ستونزې ورغوي او سمبال کړي. کله چې یو پلار او مور پوه شي چې اولاد یې له ناوړې ګټې او ځور سره مخامخ دی، دلته بیا د هغوی مسؤلیت څه دی؟ مثلا لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه دوی یو ننګ او غیرت وګڼي دا مسله، یا مثلا خپل غږ راپورته کړي. تاسو یو څه موده مخکې خبر شوئ چې ځینو سیمو کې د افغانستان په ماشومانو باندې تیری وسول. هغه ماشومان مړه سول. 15 کلن ماشوم هم تیری وسه او هم د مور پلار په وسیله هغه مړ سه. ښه دغه څه ګناه؟ هغه ګناه دا و چې خلکو تیری پې کړی و. دغه سزا دغه و چې د ولې په 15 کلنۍ کې الزام دفاع نه وکړي. دا یو په دې کې د ننګ او د ناموس او د بې عزت او د بې عزتۍ او د حریت مسله نشته. اصلا ستاسو ماشوم ده په هر صورت بې پناه ده، په هر صورت بې وزله ده، په هر صورت بیچاره ده او امنیت ته ضرورت لري. تاسو غفلت کړی، پام مو نه ده ورته کړی او د ځینو لیوانو ښکار سه. اوس په یوازې دې چې تاسو راسئ ماشوم ووهئ، ماشوم مړ کړئ، تاسو باید خپله جزا ووینئ. صحیح؟ زه فکر کوم چې د اول له ننګ ناموس نه دا مسله وایستل شي ځکه چې نه ده. دویم مسله د قانون ده. په افغانستان کې ډېری کورنۍ پټوي دا مسله. کله چې په زوی تیری وسي یا تجاوز وسي پټوي. ښه خبردار دی چې دا پټه نه شي، دا باید بربنډه شي تر څو فیدوفیل او هغه اشخاص او افراد چې دغه ډول چارې او چلند لري په آینده کې دا کارونه کوي. ځکه چې پوه شي په دې باندې چې قانون ته، رسنیو ته او زندان ته او پولیسو ته په لاس ورځي بالاخره. او دریم مورد چې زما په نظر دا ده چې د دوی چلند باید له ماشوم سره ډېر نرم شي، ډېر مهربانانه شي او ورته وویلی شي چې نور ته امن یې، موږ در سره یو، او ونه رټل شي. او که احیانا ماشوم د عذاب وجدان یا د ګناه احساس لري، په دې برخه کې ماشوم سره کار وشي تر څو دی د ګناه احساس ولري. څنګه کولی شو په یوه کورنۍ او ټولنه کې د ماشومانو له ځورولو نه
مخنیوي وکړو؟ زه فکر کوم چې زموږ میندې پلرونه ځینې ستونزې لري. اول خو تر ټولو لوی مسله د اعتبار. موږ ډېر اعتبار کوو په ماما، په کاکا، د کور په موټروان، په اشپز. دا تر ټولو لوی مورد دا ده چې زه هیله کوم چې په دې مورد کې هیڅ ډول اعتبار ونیسي. هیڅ څوک باید اعتبار ونه کړي. دا یو. دویم د افغانستان کې په افغاني کورنیو کې د جنسي روزنې مسله ده. موږ جنسي روزنه یا سکس ایجوکیشن یا آموزش جنسي نه لرو. جنسي روزنه نه ورکو خپل بچو ته. یو شرم یې ګڼو. هیڅ نسته، نه په ښوونځیو کې سته، نه په رسنیو کې سته، نه په جوماتونو کې سته، نه په کورنیو کې سته. جنسي مسله یو تابو ده. هیڅ څوک هم حتی په پوهنتونونو کې چې کله دا مسایل راځي استاد ترتیری، یعنی دا زموږ لومړنی ځل مصاحبې دي تاسو چې کار کوي او یا زموږ فعالیتونه چې مثلا په ځینو رسنیو کې دا مسایل راسپړو او خلکو ته اساسات کوي یا مثلا کتاب پیلیکو. دا ډېر ابتدایي مسایل چې موږ کوو او ډېر هغه دی په اصطلاح ډېر په لفافو په ډېرو هغه کې په عجیب ادبیاتو کې کوو، سانسوروي او کې کوم دا یا نشروي خبروي بیا هم شل قمردار ویره را سره چې اوس بنو خلک څه وایي، اوس به ولس څه وایي، فرهنګ به څه وایي. دا مسایل باید لږ نارمل شي ځکه چې ډېر عادي او طبیعي او شرعي مسایل دي چې تاسو باید د میاسرین عادت په اړوند پوه شئ. تاسو باید د احترام په اړوند یا مثلا په جنسي روزنه چې تاسو درکول کېږي بیا وسی. دغه مسایل په دې باور لرم چې تر سره سي زموږ ډیره برخه دغه ډول ستونزې به حل شي. څنګه کولای شو د قانوني لارو د ماشوم ځورونې سره مقابله او مبارزه وکړو؟ زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ خاص قوانین نه لرو په اول قدم کې، بیا یې کلرو تطبیق کېږي نه. مثلا تاسو یو پولیس ته ورسئ، مثلا یو ماشوم دی ورسئ ورته وایي چې زه وځورول شوم یا دغه کس په باندې داسې تیری وکړ، عمل ته په پوسټ کې تیری پکې یا مثلا په خپل په محاکمو کې. د افغانستان یو ځینای دولت د ماشوم ته سپم نه کوي. یعنی تاسو وګورئ چې د بروکسل کانفرنس ټول نړیوال کانفرنسونه چې په ولسو اتلسو نونسو شلو اولویتونو کې یو د افغان دولت ماشوم اولویت نه و. یعنی دوی یاد ته په ټوله کې په افغانستان کې ماشوم لومړیتوب نه ده، در حالی چې د موږ اتلس میلیونه وګړي ماشومان دي یا دوی ته سپم نه کیږي. په دې برخه کې خاصو قوانینو ته اړتیا ده او په دې قوانینو کې چې کله جوړیږي یو ټیم ته اړتیا ده. د یو ټیم سالته شرعي متخصصي، د شریعت، د ټولنپوهنې متخصصي، د ښوونې او روزنې متخصصي، د ارواپوهنې متخصصي، د حقوق په برخه کې متخصصي، په خپل د ماشوم په برخه کې د بشري قوانینو او بشري ټولنو یا بشري بنسټونو متخصص او په اصطلاح نماینده باید دلته دا ټیم باید په دې کار وکړي. دلته یو څو کسان راسي قانون جوړ کړي بس ویلېږي پارلمان ته تیم را تشویق او خبرې کړي. دا هغه څه دي چې د ماشوم حقوقي او عدلي حق او هغه په اصطلاح اړتیا له منځه وړي او دا لویه مسله ده. که دا مسله حل نشي نورې مسلې نه حل کېږي ورسره. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ډپارټمنټ استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي، ستاسو نه ډېره مننه چې راغلی په خپرونه کې زموږ سره ملتیا وکړه. ژوندي اوسئ. د خلکو نظرونه. ماشوم ځورونه دا هغه څه دي چې په ماشوم باندې د ماشوم په شخصیت باندې ډېرې منفي اغېزې پرې باسي. نو د منفي اغېزې دا دي چې ماشوم په آینده کې نشي کولی چې په ټولنه کې د هغه شخصیت ښه تبارز وکړي او هغه د خپل شخصیت دفاع وکړي. نو دا د ماشوم ځورنې هغه اضرار دي. د ماشومانو ځورونه په دوی باندې ډیره بده اغیزه کولای شي. کومې ځورونې چې د کورنۍ لخوا یا هم په ټولنه کې د نورو خلکو لخوا تر سره کیږي، دوی هغه خپل مورال له لاسه ورکوي، دوی په استرس سره مخامخ کیږي. بل اخره دوی دومره ګوشهګیره انسان ترې جوړیږي چې هیڅوک نشي کولای د هغه سره خبرې وکړي. او باید له دغو ټکو څخه موږ مخنیوي وکړو ترڅو ماشومان مو له اروایي ناروغیو څخه له اروایي تکلیفونو څخه په امان کې پاتې شي. که موږ چیرته فکر وکړو د ماشوم ډیره غوسه کو، ډیر وهل ټکول کو، نو دغه ماشوم خپل د ذهن همداسې آماده کیږي چې دی بیا ډیر په آینده کې یو ډیر خشن یو ډیر قهرجن انسان د نه جوړیږي. همدارنګه کده مثلا د بیرون نه د تاسو تکلیف رسیدلې وي، د ته ازار رسیدلې وي، نو دا د په ذهن باندې ډیر بد تاثیر کوي. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، د ماشومانو ځورونه د ماشوم هر ډول فزیکی، عاطفي، جنسي، د ماشومانو پر وړاندې بے پروايي، لفظي یا رواني تاوتریخوالی یا ځورونې ته ویل کیږي. او د ماشومانو ځورونه که څه هم د ماشومانو د مور او پلار او خپلوانو لخوا په کور یا د نورو لخوا د کور څخه بهر تر سره شوی وي، د ماشوم لپاره رواني او عاطفي ستونزې جوړوي او یا هم ماشوم پر ځان باور له لاسه ورکوي. د دې ستونزې نښې نښانې کېدای شي چې د ماشوم سره د هغه د ټول عمر تر پایه پورې مل وي،
له همدې امله زموږ د ټولو مهم مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د مور او پلار دادي چې د ماشوم ځورونې پر وړاندې مبارزه په کور او ټولنه کې ترسره کړي، ترڅو د دې مسؤلیت ترسره کول د ټولنې راتلونکی ډاډمن کړي، ځکه چې ماشومان ملاتړ او پاملرنې ته اړتیا لري. که چیرې کورنۍ د ماشومانو پر وړاندې بې پروایي یا غفلت وکړي، کېدای شي ماشومان د بېلابېلو ستونزو سره لکه جنسي تیری، لاس او ګریوان شي. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو مینوالو، لکه څنګه مو چې واورېدل، د دې اونۍ په خپرونه کې مو د ماشوم ځورونې پر ضد په مبارزه باندې بحث درلود. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخښون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.